د ټیک ټاک الک مړ شو د ټیک ټاک جنې مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو ای مولانو جنازه یې مه کوه خبر راځي پلان کې راولګېد او پلان کې قتل کو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې قتلونه به زیات شي ای ظالمه تا ته پته نشته مسلمان قتلول څومره لویه ګناه لري حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کو چرته وو اسمانونو والا وو زمکو والا دا د یو مسلمان په قتل کې شریک شي الله تبارک وتعالی با دا وو اسمانونو والا دا وو زمکو والا اور د جهنم ته اولی چې دا د یو مسلمان په قتل کې شریک شو د یو مسلمان په قتل کې الله ته دا پروا نشته دی چې دا خو تمام مخلوق دی الله فرمایي ما ته دا تمام مخلوق اور د جهنم ته اچول اسان دی خو د یو مسلمان بې ګناه قتلول را باندې ګران دی سوچو که ته مسلمان ته څنګه ټوپک نیسي ته مسلمان څنګه وجنې حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د بل مسلمان په قتل کې معمولی اشاره کړې وه چې دغه دی حدیث مبارک کی راځي د قیامت په ورځ باندې به راشي په دې تندي به ورته لیکلی شوي آیسن من رحمت الله د الله د رحمت نه ناامیده انسان راشه هغه دور راغلی دی چې د ټیک ټاک جنې په سړک تېرېږي نو خلک ورسره تصویران وباسي داسې ده که داسې نه ده دومره خلک ورته راټول شي چې بله جنۍ په لاره تېرېږي هغه وایي چې زه هم ټیک ټاکره شوی چې دومره عزت مې سیوا شوی الله کوم طرف ته زما معاشره روانه ده ولې په دنیا باندې دومره مین یی ولې زما خویندو د دنیا د وجې نه خپلې کپړې لرې کړي په ټیک ټاک باندې جنۍ راځي لایو راځي خپلې جامې وباسي ځان ښیي وایي د دې د وجې نه چې ما ته پرې لږ ګفټینګ وشي ما ته پرې لږې پیسې میلاو شي بل طرف ته ورسره زما پښتون رور زما مسلمان رور د لا اله الا الله دعویدار ناست دی هغه ورته وایي ما ته کپړې وباسه چې زه دې وینم زه دا واما په ټیک ټاک کې چې کوم هلک جینۍ ته وایي ما ته دا ځای وښیه دا ځای وښیه بېادبه دي ما دا د نن زمانې نوی بړوا دی د نن زمانې نوی سوشل میډیا والا بړوا دی الله پښتون خو به چې په حجره کې سرتور سر جینۍ ولیدله د کور نه به یې پسې څادر وړو د هغې په سر به یې واچو مشرانو داسې ده که داسې نه ده نن ورته دې طرف ته ناست دی وایي د سر نه لوپټه لرې که چې زه دې وینم الله بړواتوب تاسو څه ته وایي ښځې خلکو ته پیش کړي که نه په ټیک ټاک کې ما وایي راشئ زه تاسو ته یو جینۍ روچتوم وایي تاسو یې وینئ دا بړواتوب دی که دا نه دی ای علماو تاسو ته واما زما باندې د علما فتوه نه لګوي ما ته د علما بدې ردې نه وایي ای علماو تاسو ته ډېر په عاجزۍ سره درخواست کومه راشئ ما سره دا خبره لږه ومنئ په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک الک مړ شو د ټیک ټاک جنۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو ای مولانو جنازه یې مه کوئ مه کوئ جنازه بایکاټ ته وکړئ او که کوم مولا د داسې جنۍ او د داسې الک جنازه وکړه د هغې مولا نه هم بایکاټ وکړئ دا معاشره سمیږي که نه سمیږي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي تا ته پته ده چې په پلانکي کور کې داسې جنۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي د دغې کور سره غم خادي پرېږدوئ په دې کې ګناه نشته دی هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي د داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله دا زما د نوي نسل دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي ما ته بله ورځ یو هلک ټلیفون وکړو ټولې خبرې درته دلته نشم کولی چې ما ته کم ټلیفون نه کېږي هغه نشم ویلی ما ته حیا راځي خو یو هلک راته ټلیفون وکړو په جړا شو وی مولانا صاحب وی زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم
مالک وجه سزا ولې وی مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کینم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم